زمانوم ډاکټر علي رحمان دی او زه اسسټنټ پروفیسور یم خیبر میډیکل یونیورسيټي کې. بیسیکلی زما پروفیشن چې دی هغه فزیکل تھراپي ده. فزیکل تھراپي چې څومره هم پریکټیسز دي نو هغه پېښور کې یا اسلام آباد کې چې دی هغه مونږ کوو. اسلام آباد کې زه انفیلډ رویل کلینیک چې دی FC1 مرکز کې زما کلینیک دی. د فزیوتراپي چې کم پیشنټس دي نو په هغه کې زیات تر چې دی فزیوتراپي بیسیکلی چې څومره هم نیوروماسکولر چې څومره پین دي د زموږ وجود کې چې کوم ځای کې هم درد وي د پټو وي یا د هډوکو درد وي یا د جوړونو درد وي یا د رګونو څه مسلې وي نو هغه ټول دردونه چې دي هغې کې مونږ د فزیوتراپي یو رول دی او هغه چې دی د مریض چې دی پوره هیلپ کولی شي. فزیوتراپي چې دی اوس خو اکثر خلک تپوسونه کوي چې یاره د فزیوتراپیسټ سره به مونږ کله میلاویږو. نو کامنلی خو مونږ دا وایو چې یاره کله یو چاته څه مسله شروع شي نو هغه چې دی هغه اول لاړ شي د ډاکټر سره چې دی مشوره وکړي هغه ته څه میډیسن ورکړي هغه میډیسن سره یا د هغه تکلیف کم شي یا چې کوم دی بالکل ښه شي او یا چې دی هغې میډیسن سره څه فرق نه راځي. نو بیا هغه چې دی ډاکټران هم اکثر چې دی هغې ته فزیوتراپي وایي او یا مریض په خپله هم دا کوشش کوي چې یاره زه خو د ګولۍ سره اوس نه ښه کېږم یا د دوای سره زما درد کم شي او بیا چې کله دا پرېږدم بیا شروع شي نو بیا هغه چې دی دویمه لار ګوري چې زه اوس چېرته لاړ شم. نو خلک چې دی اوس ډایرکټ چې دی هغه هم فزیوتراپي ده ځي او د فزیوتراپي چې کوم علاج دی نو هغه اخلي. نو دې کې چې کوم زیاتر مریضان راځي مونږ ته نو هغه یا د ملا د درد وي یا د سر دردونو والا چې کوم دی یا چې کوم د سپورټس چې کوم کسان کوي په هغې کې زیاتر چې کوم د سپورټس انجري والا مریضان وي چا چې دی ګوتنه کې مسلې وي یا هغې کې چې کوم مونږ ورته کامنلی وایو چې پټش لیدلي یا لیګمنټ چې دی د هغې څه انجریز وي یا د ملا کې چې دی هغه ته زیاتر تکلیف وي او دا کم چې عام خلک وي هغې کې زیاتر چې کوم د ارکونیسا والا مریضان وي چې څه ته مونږ شیاټیکا وایو. نو د ارکونیسا چې دا بیسیکلی دا مونږ هغې بیمارۍ ته وایو چې کوم ملا کې داسې یو ډسک وي یا د ملا کې داسې هر څه یو سټرکچر وي او هغه د ارکونیسا دا رګ چې دی دا دباو کي نو هغې ته بیا مونږ ارکونیسا وایو. او د ارکونیسا چې دی دا نښې وي چې هغې کې بیا ټول درد چې دی هغه ملا کې شروع کېږي او پوره لاندې خپو پورې ځي. کله نا کله چې دی خپو کې چې دی هغه اودوالی څه ته چې مونږ میګیتوب وایو هغه هم راځي او بیا سب مریضان داسې وي چې هغې کې خپو کې کمزوري هم راتلی شي. نو هغه مریضان چې کم کې بیا کمزوري راځي یا هغې کې ته د مسله ډېره زیاتېږي نو د هغې د فزیوتراپي سره که ګزاره کېږي نو مونږ چې دی هغه مخکې وځو که انکیس نه کېږي نو بیا د هغې دپاره نورې ډېرې لارې دي مونږ پیشنټ چې دی ګایډ کو چېرې دی به اوس کم کم علاج کوي د دې نه پس به کم کم کوي. خو دا چې کوم دردونه وي لکه څنګه چې د ملا دا درد وي نو د ملا درد چې دی چاته که تاسو غور کړئ نو د ملا درد چې دی چاته صرف په ملا کې وي هغه هم مریض چې راشي تا ته صرف وایي چې ما ته ملا کې درد دی خو دا درد چې هېڅ چېرته هم نه خورېږي نو یو قسم دا هم درد وي د ملا. دویم بیا هغې چې یاره راشي نو هغه درد چې دی هغه داسې ډوډۍ پورې خورېږي د ملا کې هم درد وي خو ډوډۍ ته هم خورېږي. بیا په دې کې بل قسم هم داسې درد وي چې هغه ملا کې هم وي خو هغه کس مونږ ته وایي چې یاره زما دا درد چې دی د خپې چې دی په شا طرف باندې د ګوتنې پورې ځي څه ته چې مونږ پښتو کې زنګون وایو دې پورې ځي او د دې نه زیات چې دی لاندې نه خورېږي. دې کې څه قسم مریضان هم داسې هم وي چې هغه راځي هغه وایي چې یاره زموږ دا درد چې دی پوره لاندې خپې ته خورېږي او څه دا چې هغه وایي غټه ګوته چې دی هغې راله هم نیولې ده. او څه مریضان بیا داسې راځي چې دا کمپلین کوي چې یاره ما ته خپل کې کمزوري هم ده او زما خپل کې چې دی سوځې هم دی. نو دا د دې بیمارۍ چې دی مختلف قسم چې دی هغه نوعیتونه دي او هغه مسله هم صرف دغه وي چې هغه په ملا کې وي. خو اوس دې کې چې کم د ملا درد چې دی اوس اپریشن غواړي یا سرجري غواړي او کم چې دی هغه نه غواړي. نو دا چې کله مریض راشي مونږ مریض وګورو هغه اسس کو په مریض کې چې دی مونږ څه نښې ګورو چې یاره دا نښې پکې شته دی او که نه که هغه نښې په مریض کې موجود وي نو بیا چې دی مونږ مریض اپریشن ته لیږو. که انکیس هغه نښې پکې نه وي او مریض ته صرف درد وي نو د درد دپاره چې دی نه د نیورو سرجن نه چې دی ارتوپیډک سرجن نه سپاین سرجن څوک هم اپریشن نه کوي. خو په اپریشن دپاره خپلې یو څو نښې دي چې هغه ډېرې زیاتې ضروري دي. نو که هغه نښې په مریض کې وي نو هغه بیا چې کوم فزیکل تھراپیسټ وي نو هغه هم وګوري چې یاره دا مریض چې دی
د بغیر د سرجری نه چې د ټکیږي یا نه ټکیږي نو چې هغه نخي پکې نو بیا هغه مریض چې د موږ سرجری ته لیږو خو که ان کیس هغه نخي نه نو کدی کې هر قسم درد وي نو هغه درد چې هغه فزیوتراپي سره چې د بالکل ټکیږي او خکیږي او بیا چې د هم هغه پیشنټ چې د هغه کبدا یروي داغه بعض نیم خلک چې هغه زموږ نه دا تاسو نه کوي چې دا کم درد چې د ما تراغه او دا درد چې د فزیوتراپي سره خشي نو دا بیا ما تراتلی شي کنه نو دا غي خو سمپل علاج سمپل جواب چې دی هغه مونږ دا ورکو چې یره دا چې کم رګ وستا یو پیرا د دې ډیسک نه یا چې کم سټرکچر دا غیر کړی وي دا مونږ را خلاص کو نو دا رګ چې دی ک بیا بن شو نو بیا وتا ته تکلیف وي ک ان کیس دا بن نشو نو ته بیا ټول عمر چې دی دا تکلیف نوي ځکه چې دا یو میکانیکل فالټ دی او چې کله دا یو فالټ چې دی دا یو پر ټیک شي نو دا بیا چې دی ضروري نه دی چې دا هم دغه ډیسک چې دی هغه بیا ستاره راشي فرق باندې راشي اوس تاسو به چې دی خلک دا ته پوښتنه کوي چې را دي کې د ملا اپریشن چې دی هغه کامیاب وي یا ناکامیاب وي نو هغه خو چې موږ کله مریض وګورو یا مریض چې دی هغه ګایډ کوو نو بیا ورته وایو چې یاره دا خو به تاته چې کوم ستا ډاکټر سرجري کوي نو یاره هغه به وایي چې دا اپریشن څونه کامیاب دی څونه کامیاب نه دی هغه ډیر ښه ګایډ کولی شي ایز کمپیرډ زمونږ خو بیا دا دی چې دې کې کم اکثر داسې میکانیکل فالټس وي چې هغه کې مسله لاندې ګټنه کې وي یا بره چې کم زمونږ هیپ جوائنټ ته دی کې وي خداغي هغه ټول زور چې دی هغه په ملا باندې راځي او ملا کې چې کم ډیسکونه دي نو هغه خوېږي نو که ان کیس دا لاندې چې کم د ګټنی والا یا د هیپ والا چې کم تمونګه بایو میکانیکل فالټس وایو یا چینجز وایو کدا ان کیس وی نو کته الته کې ملا کې هغه ډیسک چې کم رګ باندې راغله دی هغه باندې زور راويسته دی کاغذ لري هم کې خو واپس دی کې یا بل ډیسک چې دی هغه سلیپ شي یا چې کم دی د فورامینه بیا چې دی کلوز شي نو هغه درد هغه ته دوباره راشي نو اکثر خلک هم دی کمپلین سره راځي چې یاره مونږه خداملا اپریشن کړی دی خداملا اپریشن سره هم زما هغه درد چې دی ختم نشو نو اکچوال کاز چې هغه اکثر دملا نه بهر وي نو هغه کاز چې سو پوری ټریټ شوی نه نو دا در چې دی ختميږي نه نو دی وجه باندې چې دی مونږ اول مریض چې دی خپورا په ډیټیل سره اساس کو داغه خپو ګورو داغه هر یو جوړو ګورو بیا پټو طاقت ګورو بیا چې دی داغه رګونه چې هغه څومره چې دی طاقتور دي داغه پټي څومره طاقتور دي او د دم لا څومره ټینګول شي د چې کم هیپ ته یا پیلویک ته دا څومره ټینګول شي یا پدې کې چې دی یو کس ته هغه د ناستي کار کوي نو د کم کمی پټي سخت دي او کمی چې دی هغه کمزوري شوی دي نو دا ټول چې کوم مسکولر امبیلنس وي نو دا ټول سيزونه موږ په دې کې اډریس کو نو چې دا ټول سيزونه تکل اډریس کې ته پته ولګي او مریض ته بیا هم هغه سي ایکسرسایز وخه هغه سي ګایډ کې دا هغه چې کوم احتیاطونه دي هغه احتیاطي تدابیر وته وخه او بیا چې دی هغه ټریټمنټ هم داغه کې نو دې سره ډېر خولي ریزلټس راځي او 80 to 90% خلک چې دي هغه بالکل چې دې سره مکمل ټیک ټاک شي د دې نه علاوه بعضی نیم خلک چې کم سپورتس سره زیات ریلیټډ وي نو سپورتس انجریز چې دي هغه هم دغه ټریټمنټ چې دی هغه موږ هم په دې طریقه کو خو چې یو اټلیټ وي یو پلیئر وي هغه خو ګراوند ته ځي یا خو های ویلاسټي اکټیویټي کوي نو د هغه ټریټمنټ پروتوکولز یا چې کم پلان وي هغه د عام خلکو نه لږ بدل وي هغه باندې موږ ډېر بیا زیات سخت ایکسرسایزز ورته وزو ما یا دغه ټریننګ چې هغه د نور خلکو نه لږ زیات هم مونږه کو ټایم او هغه چې دی په بدله طریقه کو مونږه اکثر خلک چې دی هغه وایي چې را بس مونږه بغیر دوايي نه او بغیر اپریشن نه علاج کو نو زه د دې خبرې زیات حمایت ځکه نه کوم چې دملا درد چې کم دی ارقم نساء د دې دا چې کله د دې د درد مونږه د تخپل جبه کې ډیرینجمنټس وایو او دا مونږ ډیوایډ کړی دي او قسمونو ته نو په دې کې اکثر داسې قسم درد راشي چې هغه سره کمزوري راشي او ماته استوي هغه کې نوري نه هم وي نو هغه مریض چې هغه بیا مونږه فزیوتراپي سره نه ټریټ کو او هغه چې مونږه اپریشن د پاره لیګو نو اپریشن چې دی هغه هم د یو حل او هغه چې دی هغه بیا د اپریشن سره هغه مسلې چې دی هغه کمی شي او تاسو دا چې کوم کوېسچنو کو چې یاره مریضان چې دی هغه ته اپریشن اډوایز شوی او بیا هغه فزیوتراپي سره خشوي نو اکثر چې دی چې کلم زمونږه مریضان وي هغه مریضان لاړ شي او ډاکټر سره هغه ام ار آی وکي ام ار آی فایندینګ کې دا هغه ډیسک وي اوس کا هغه کې د اپریشن نه خنوي خو هغه
هغه وی چې زه د ګولۍ سره نه خکېږم او ما فزیوتراپي وکړه او هغه سره نه خکېږم او اوس دا دي چې د دوايانې په ټایم خوړلې دي نه دي خوړلې دا فزیوتراپي د څنګه کړي دا کمزې کې کړي دا چا کړي دا نو دا ټول خبرې چې دي دا دغه وی دي کې مونږه شمارو دي کې چې دی هغه مونږه کاونټ کوو چې یاره دا اوس د دې پته لګي یا نه بذات خود زه چې درته وایم نو زما خو الحمدلله دې باندې یو سټډي هم را روانه ده چې په هغې کې ما د 2017 نه د 2023 پورې دې منځ کې د 900 داسې مریضان چې هغې ته د یو نه د دوا یا د دوه نه زیات نیوروسرجن یا ارتوپیډیک سرجن سرجری اډوایس کړي هغه مریضان او هغه بیا فزیوتراپي لراغلي او هغه کې بیا زو دا ګورم چې ردی کې 16% مریضان چې دي هغه خشوي دي نو دا یو سټډي تقریبا کمپلیټ شوی دا خو لا پبلش شوی نه دا چې په هغه کې 85% داسې پیشنټ دي چې هغه ته د دوا یا د دوه نه زیات نیوروسرجن یا ارتوپیډیک سرجن دا ویلي چې ته به اپریشن کې او اپریشن سره به دا مسله خکېږي خو هغه چې ماته راغلي او هغه فزیوتراپي کړی دا فزیوتراپي کې چې ما هغې ته هر قسم ټیکنیکس کړي دي خو هغه د فزیوتراپي سره منیج شوي دي اوس دویم سټډي زما چې دا هم په دې باندې روانه ده چې زه دا پیشنټس چې کوم ډیټا ما کلیکټ کړي دا مریضان چې دي دا زه فالو کوم واپس دې ته ټلیفون کوم چې یاره د کوم مریض یو کال شوی دی نو هغه مریضان زه فالو کوم چې یاره یو کال پس دی پیشنټ چې دی دته بیا څه تکلیف راغلی دی او کنه کم چې دته فزیوتراپي سره خښوی دی نو د هغې نه پس دته بیا دا تکلیف راغلی او کنه دی راغلی او ان کیس که نه راغلی نو ټیک ده که راغلی نو د بیا څه چل وکړو د بیا فزیوتراپي وکړه د هغې سره ښه شو که نه بیا اپریشن وکړو یا یې څه دوایي وخوړه او د تکلیف چې دی هغه څنګه مینیج شو زما دا تجویز دی او دا پیغام دی چې که تاسو ته ان کیس په وجود کې هر ځای کې درد وي نو ستاسو خواوشا کې چې کم داسې قابله فزیوتراپیسټ وي چې هغه کلینیکل پریکټس کوي نو د هغه سره مشوره وکړي هغه تاسو ډیر ښه ګایډ کولی شي چې یاره ستاسو دا تکلیف چې دی دا د فزیوتراپي سره ټیک کېږي یا نه ټیک کېږي که ټیک کېږي نو څومره وخت کې به ټیک شي او که ان کیس نه ټیک کېږي نو بیا به مونږ مخکې څه کوو چا سره میلاویږو د دې کې چې کوم دی څه انټرونشنز دي خاص کر نن سبا چې دی د ملا دردونه یا ارکن نسا چې دی نو دې خلکو ته به زما دا پیغام دی چې ما چې څنګه تاسو ته اول وی چې ير د ملا د درد چې کم شروع شي د خپې ته زی نو دا شپږ وو قسمه د دې ډیسک د وجې نه دا پرابلمز راځي او په هر یو کې په ملا کې درد شروع کیږي او خپې ته خوريږي خو هر یو درد چې دی هغه اپریشن نه غواړي نو د اپریشن نه مخکې تاسو چې د فزیوتراپي لازم وکړي که ان کیس فزیوتراپي سره نه ټیک کیږي نو بیا دا نور آپشنز چې کم زموږ سره د ټریټمنټ وي هغه موجود وي نو دې کې ځکه چې هغه خلک چې هغه اکثر پرابلم چې دی بیک کې د ډیسک یا د ډیسک سلیپیج د وجې نه چې کم د ارکن نسا هغه مسله وي هغه اکثر د دویم سیکنډري چې وته موږ سوایو چې کم چې هغه کاز وي د هغې کاز بل ځای وي نو هغه که چېرته په ټایملی اډرس شي او هغه ځای ټریټ شي نو دلته په ډیسک یا په ارک باندې لوډ کمیدی شي او مریض ټیک کیدی شي